د بلوچستان او خېبر پښتونخوا په سرحدي سیمه د ناصر کې د بس یوه غمجنه پیښه مخې ته راغلې ده چې پکې یو شمېر مسافرو ژوند د لاسه ورکړی او نور ژوبل شوي دي. دغه بس د کوټې د جبلیانو څخه پېښور ته سفر درلودی چې د ناصر په غرو کې د یوې لویې کنجې ښکار شو چې له امله یې 40 کسان په حق رسېدلي او 4 کسان ژوبل شوي دي. د هغه وروسته د دواړو صوبو د ضلعي انتظامیه او امدادي ټیمان دغه ځای ته ورسېدل او مړي او ژوبل شوي کسانان یې روغتونو ته واستول. د شیراني مرستیال کمشنر حضرت ولی کاکړ ویشال نیوز ته وویل چې د بس په پیښه کې تر اوسه پورې 40 کسان په حق رسېدلي او 4 کسان ژوبل شوي دي چې هغه د پیژندګلوۍ ونې لپاره مختلفو روغتونو ته استول شوي دي. چارواکي وایي د وژل شویو کسانو معلومولو د ټپیانو د درملنې او د هغوی د کورنۍ د مرستې لپاره اقدامات روان دي. د بلوچستان اعلی وزیر او نورو چارواکو د پیښې د قربانیانو د ژورې خواشینۍ څرګنده کړې ده. د وژل شویو کورنیو سره یې خواخوږۍ ښودلې دي او ټپیانو ته د بیړنۍ او بشپړې درملنې ډاډ ورکړی دی. نعیم اچکزی، شال نیوز، چمن.